بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ده مختصر تفسير أو ترجمة بدي مباركة سلسلة كي ننزمن بنزم درس دي را رسیدلیو د سورة البقره د تفسیر او ترجمه په سلسله کې 40 نمبر آیت ده. الله عز وجل فرمای: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. اے بنی اسرائیلو، رایات کئی نعمتنا زما پتا سو باندے اے اولاد دے یعقوب علیہ السلام. اسرائیل مخی تیر شو چی چاہتا وی یعقوب علیہ السلام. رایات کئی نعمتنا زما چی ما کری دی پتا سو باندے وأني فضلتكم او ما غره کړی تاسو علی العالمین په زمانه د مخلوقاتو. دې ځکه اوس الله عز وجل د بنی اسرائیل سره خطابات کوي، مخکې نه شروع دي او هغوی ته خپل نعمتونه یادوي چې ګورئ تاسو باندې ما څومره انعامات کړي دي. انبیا په تاسو کې رال، پیغمبران تاسو کې رال، علما په تاسو کې موجود دي، کتابونه په تاسو کې نازل شو. ګورئ دا نعمتونه د الله عز وجل په ځان باندې را یادوئ، دا خبرې مه هېروئ او ورته وایئ ګوره دا نعمتونه مې په تاسو کړي دي، یعنې ستاسو په نیکونو باندې دا نعمتونه شوي، ستاسو په پلرونو باندې. او نعمت چې په مشرانو باندې وشي نو په کشرانو نعمت وي. نو د دې وجې نه الله ورته وایي دا نعمتونه را یاد کړئ. فضلتکم علی العالمین، ما تاسو غوره کړي په خپله زمانه کې. دا بنی اسرائیل په خپل زمانه کې په ټولو خلکو کې غوره و، ځکه دوی سره علم ومو، دوی کې پیغمبران ومو او دوی کې غوره خلک وو، نو الله غوره کړي په هغه وخت کې. دې مطلب دا نه دی چې دا په ټول امت باندې په ټولو خلکو غوره دي، ځکه امت د محمد رسول الله دا غوره امت دی. کنتم خیر امه اخرجت للناس، تاسو غوره امت چې د خلکو دپاره راوتي. الله غوره امت د محمد رسول الله امت ته ویلی دی. وانی فضلتکم علی العالمین، تاسو ما په خلکو باندې غوره کړي وی. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ویریږئ د هغه ورځې نه چې بدله به نشي ورکولی یو نفس د بل نفس نه په څه شي کې. اوس الله ورته د انعام او د نعمت نه وروسته ورته یېره ورکوي، یېره ورته الله ورکوي چې ګوره دا نعمتونه هم را یاد کوي او ګوره یېره هم وساتئ، ځکه چې په آخرت کې داسې ورځ ده چې بیا به څوک بدله نشي درکولی، نه به شي خلاصېدی په هغه ورځ. بیا به څه کوئ؟ نو واتقوا یوما مطلب څه دی؟ یوم القیامه، د قیامت د ورځې نه ویرېږئ، د هغې د عذاب نه ویرېږئ. او دې آیات کې د خلاصېدو 4 لارې دي. یو سړی د یو ځای کې په جیل کې پروت دی، 4 لارو باندې به دا خلاصي. یو دا دی چې یو سړی راشي او د دې په بدله کې څوک ورکړي، نو دا سړی پرې آزاد کړي. دویم دا دی چې مخوریز کسان راشي، مشران او سپارش یې وکړي، نو دا آزاد کړي. او دریم پیسې ورسره دي، مال دولت ورسره دی، پیسې ورکړي، دا سړی را پرېږدي. او څلورم دا دی چې طاقت او وسي او په زور باندې را آزاد کړي. دا 4 طریقې دي د سړي د آزادولو. قیامت کې الله وایي دا هیڅ کار نه ورکوي، د هغه ورځې نه ویرېږئ. لا تجزي نفس عن نفس شیئا، چې بدله به نشي ورکولی یو نفس د بل نه څه شی. ولا يقبل منها شفاعة، او نه بشي قبلولی د دغه نفس نه سفارش. ولا يؤخذ منها عدل، او نه بشي اغستی د هغه نفس نه څه بدله څه فدیه
عدل لا يقبل منها فداء اس فدیه به کار نه ورکوي وان تعدل كل عدل لا يؤخذ منها ډېر آیتونو کې الله وایي د قیامت باره کې چې هیڅ قسم فدیه الله په قیامت کې د چا نه نه قبلوي چې فدیه به ورکړي او مال به ورکړي او ځان به آزاد کړي الله وایي دا کار نه کېږي ولا هم ينصرون او نه به د دې سره مدد کېدی شي هیڅ څوک هم د چا لپاره مدد له نه راځي چې څوک به راشي او ستا انتقام به واخلي او یا به په غوسه کې راشي او په غیرت کې او تا به آزاد کړي هیڅ څوک دې د الله د عذاب نه نشي خلاصولی وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ او یاد کړئ هغه وخت کله چې ما تاسو خلاص کړئ د آل د فرعون نه د فرعونانو نه مې خلاص کړئ دې فرعونانو څه کول یسومونکم سوء العذاب دی رسوو تاسو ته بد عذاب دا اوس الله عز وجل بې بني اسرائیلو ته خطاب کوي چې ګوره دا نعمت یاد کړئ دا څومره غټ نعمت دی چې فرعون را لګېدلی تاسو یې نه پرېښوستی بېعزتي به یې کوله د زنانو او ماشومان به یې دله ذبحه کول قسما قسم ظلمونه به تاسو کول فرعون دغه وخت را یاد کړئ چې تاسو ما خلاص کړئ ستاسو دشمن مې تباه او برباد کړ او تاسو ورته ښکاره کتلې او ستاسو دشمن ستاسو په مخ کې د لتې والې او تباه کېدو بربادېدو هغه وخت را یاد کړئ الله ورته دغه خبره کوي سوء العذاب بد عذاب دا بد عذاب یې که نه سړی راحت ته نه پرېږدي آرام ته نه پرېږدي یذبحون ابناءکم چې دې ذبحه کول ستاسو بچي ویستحیون نساءکم او ژوندی پرېښوستې ستاسو زنانه دا هغه عذاب و چې دوی له فرعون ورکوو فرعون و یو خوب ولیده چې یو ور راوځي د بیت المقدس د طرف نه او دا راشي او د دې قبطیانو چې کوم کورونه دي دا وسیزي په مصر کې چې کوم قبطیان اوسېدل د دې دا کورونه وسیزي صرف د بني اسرائیلو کورونه هغه تې پاتې شي او یا دا دی چې دا خبره په هغه وخت کې مشهوره وه چې په دې بني اسرائیلو کې داسې کس پیدا کېږي چې هغه له به الله عزت ورکوي او د هغې د وجې نه به د فرعون دا بادشاهي ختمېږي ړنګېږي به دا خبره مشهوره وه نو د دې وجې نه فرعون امر وکړه چې کوم ماشوم پیدا کېږي هغه ذبحه کوئ ختموئ نو په کوم کال باندې چې ماشومان یو کال به ذبحه کول بل کال به نه ذبحه کول کوم کال چې ذبحه کول په هغه کال باندې موسی علیه السلام پیدا شو او په کوم کال چې نه ذبحه کول نو هارون علیه السلام پیدا شو نو دا هغه امتحان ته اشاره ده الله وی وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم او بدې کې بدې امتحان کې بدې کې بلاء نعمت ده من ربكم د طرف د رب ستاسو عظیم چې لوی ده بدې کې امتحان دی د الله د طرف نه یعنی چې تاسو لما نجات درک د فرعون تاسو می خلاص کړئ تاسو مشران می خلاص دا یو نعمت دی الله وی په تاسو باندې نعمت د دشمن نه خلاصېدل دا نعمت دی او یا دا دی چې البلاء الاختبار امتحان ته وایي او الله امتحان کوي کله خیر او کله شر ونبلوکم بالشر والخير فتنه الله عز تاسو باندې کله د خیر امتحان کوم او کله د شر نو دا د الله د طرف نه یو امتحان وبلوناهم بالحسنات والسيئات او داسې مختلف آیتونو کې راغلي وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ رایات کې هغه وخت چې مونږه جدا کو ستاسو د بچاو د پاره بحر فأنجيناكم نخلاص مکړی تاسو لره وأغرقنا آل فرعون او غرق مکړه فرعونین سره د فرعون وأنتم تنظرون او تاسو ورته کتلې دا اوس هغه وخت الله وایي تاسو رایات کې فرعونین تاسو پسې راوتي او تاسو په مخه کړي وي سره د موسی علیه السلام او تاسو په مخ روان وئ د قلزم بحر کې هلته چې ورسېدل نو ویلې چې دا خو موږ راګیر شو نو الله عز وجل په دغه وخت کې تاسو خلاص کړ دا بحر ستاسو د نجات ذریعه وګرځوله
تاسو تیر شوي او فرعون راغی الله پکې ډوب کړ او بیا تاسو کتلی ورته وانتم تنظرون دا ډېره مزه کوي چې په مخ کې د دشمن لتې وي او ته ورته ګورې دې باندې سړي زړه یخي ستاسو دا زړونه الله وایي په دې فرعونانو باندې ما یخ کړه دغه وخت رایت کوي که وإذ وعدنا موسى 40 ليلة او هغه وخت رایت کوي چې کله مونږ واده وکړه د موسی علیه السلام سره د 40 شپو دا اوس بل انعام دی په دې باندې ګور هغه وخت رایت کوي چې تاسو لاړئ او سخیم راواغست په عبادت باندې مونی عبادت هم شروع کړ الوهیت هم د سخي شروع او بیا موسی علیه السلام د وجې نه د هغې د دعا د وجې نه ما تاسو معاف کړئ او بیا هم تاسو نه سمیږئ دغه نعمتونه زما رایاد کړئ که نه ما تاسو ته عفو وکړه بار بار زه تاسو ته عفو کوم او بیا هم تاسو هغه خپل کار کوئ وإذ وعدنا موسى 40 ليلة کله چې مونږ واده وکړه د موسی علیه السلام سره د 40 شپو دا سورة الاعراف کې دي ووعدنا موسى 30 ليلة الله وایي مونږ سره د 3 شپو واده کړی وه چې تور ته به راځي واتممناها ب10 او بیا 10 نورې شوې پسې نو څو شوې 40 بعضې مفسرین وایي دا ذوالقعدې میاشت وه ټوله او 10 ورځې د ذوالحجې وي دا 40 ورځې وي ثم اتخذتم العجل بیا ونیو تاسو سخي لره په عبادت او الوهیت باندې من بعده وروسته د موسی علیه السلام نه چې کله هغه تور ته لاړی وانتم ظالمون او تاسو ظالمان وئ ځکه ظلم مو وکړ دی الشرک دا ظلم دی ان الشرک لظلم عظیم شرک تاسو شروع کړل سخیم راواغست او سامری هغه جوړ کو دې ته الہ معرفي کړي چې دا ستاسو لپاره الہ دی او ته تاسو ته پته نشته موسی هم دا خبره یې راشوې دی وایي دا خو ستاسو الہ دی عبادت یې شروع کړ ثم عفونا عنكم الله وایي بیا ما تاسو ته معافي وکړه من بعد ذلك وروسته د دغه شرک نه لعلکم تشکرون دې دپاره چې تاسو شکر وباسئ بیم الله وایي تاسو ما معاف کړئ راومې نه نیولې په دې شرک معافي مې درته وکړه شرک مو وکړه د الله سره بیا مې معاف کړئ وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان او کله چې مونږ ورکړی موسی علیه السلام ته کتاب نو مراد څه دی تورات والفرقان او حق و باطل جدا کوونکی گمراهی او هدایت جدا کوونکی څه دپاره لعلکم تهتدون دې دپاره چې تاسو سمه لار مونده کوئ په سمه لار باندې روان شئ د دې دپاره دا کتاب راغلی آسماني کتابونه د خلکو د هدایت دپاره راځي خو تاسو بیا هم د هغې نه عبرت نه اخلئ هغې ته توجه نه ورکوئ په هغې باندې عمل نه کوئ وإذ قال موسى لقومه کله چې ویل موسی علیه السلام خپل قوم ته یا قوم انکم ظلمتم انفسکم ای زما قومه یقینا تاسو ظلم کړی دی د خپلو ځانونو سره باتخاذکم العجل په نیولو د سخي په عبادت او الوهیت سره فتوبوا الى بارئکم نو توبه وباسئ راوګرځئ خپل خالق ته دا اوس توبه د بني اسرائیلو او د دې د توبې صفت او حالت بیانوي چې کله د سخي عبادت شروع کړو او موسی علیه السلام راغی ورته وویل چې دا تاسو څه شی شروع کړي دي تاسو خو ظلم شروع کړی دی د سخی هم راغستی عبادت باندې الله عزوجل تاسو هیر تاسو خالق څوک دی خپل خالق ته توبه وباسئ فتوبوا الى بارئکم ای الى خالقکم بارئ خالق ته وایي خپل خالق ته خپل الله ته توبه وباسئ او په دې کې تنبیه هم ده چې ګورئ هغه ذات چې تاسو پیدا کړي د خالق یې ورته ځکه ویلی بارئ چې ګوره ستاسو خالق څوک دی هغې ته توبه وباسئ تاسو خو د هغې سره شرک کوئ سخی راغستی دی تاسو د الله سره شریکوئ چې ستاسو خالق دی دې کې دا تنبیه دې ته پرته ده فاقتلوا انفسکم وجنئ خپل نفسونه بیا به زه تاسو ته معافي وکړم یو بل مړه کوي
او دغه توبه به ستاسو قبلي. ذلکم خیر لکم، دا ستاسو دپاره بهتر دی، عند بارئکم پنس د خالق ستاسو. فتاب علیکم، الله به توبه قبول کی ستاسو یا مهربانی به وکي په تاسو باندې. انه هو التواب الرحیم، یقینا دا الله مهربانی کوونکی دی، تواب توبه قبلونکی دی، رحیم مهربانی کوونکی دی. الله ستاسو توبه قبول کړي. الله تعالی وګرځه څومره ګناه دې کړي، د الله به درته معاف کړي. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، او کله چې ویل تاسو اے موسی چرې مونږ ایمان نه راوړو ستا دپاره تر دې پورې چې مونږ ووینو الله په ډاګه باندې په ښکاره. دا اوس مخکې ورته وویله چې زما نعمتونه یاد کړئ. دا هم یو نعمت دی چې ګوره تاسو کله مطالبه وکړه چې مونږ د موسی علیه السلام نه چې مونږ ته خپل خالق وښیوه، خپل الله راته وښیوه په ډاګه باندې په ښکاره باندې چې مونږ وینو چې دا زموږ خالق دی، هله به مونږ ایمان راوړو. که دا نه مونږ ایمان نه راوړو. او داسې باني ایمان چې څوک راوړي هغه مې په غیب هم راوړي. دا کار چې کله تاسو وکړه نو بیهوشي په تاسو باندې راغله، مړه شوئ. ګوره د مرګ نه وروسته مې بېرته را ژوندي کړئ. دا حالت را یاد کړئ. دا هم یو انعام دی په تاسو. فاخذتکم الصاعقة، نو ونیو تاسو لره بیهوشي، بیهوش شو په هغه ځای کې پراته. وانتم تنظرون، او تاسو کتل یو بل ته. مفسرین وایي بعضې به کې بیهوشه شو، بعضې همداسې وو. بیا چې کله هغه نور وش کې رال، دا نور به بیهوش شو، یو بل ته یې کتل. دا حالات په الله ولیدل چې ګوره یو بل ته ګورئ، دغه حالات دی ستاسو. او یا دا وجه دوی ټول مړه شو. سدي وایي فاخذتکم الصاعقه، مطلب دا دی چې مړه شو دی. موسی علیه السلام را پاڅېدو، په ژړا شو. الله نه دعاګانې وغوښتې، وی الله د بني اسرائیل خو ما راوستي دي، زه به اوس څه وایم خلکو ته، او تا ټول خیار خلک مې ترې راوستي، غوره کسان مې راټول کړي پکې. یا الله ته دا ټول وژنې. لو شئت اهلكتهم وإياي من قبل وإياي، الله که ستا خوښه وی نو د دې نه مخکې به دې مونږ هلاک کړي وي. اتهلكنا بما فعل السفهاء منا، یا الله ته مونږ هلاکې په هغه څه چې د قمقلانو زمونږ کې دا کار کړی دی، د دې وجې نه مونږ هلاکې. نو بیا موسی علیه السلام ته الله وحی وکړه چې دغه خلک بیرته زه را ژوندي کوم. نو الله را ژوندي کړم. ثم بعثناکم، بیا مونږ را ژوندي کړئ تاسو لره، من بعد موتکم، وروسته د مرګ ستاسو نه، لعلکم تشکرون، دې دپاره چې تاسو شکر وباسئ. وظللنا علیکم الغمام، او سوره کړه مونږ په تاسو باندې الغمام، وریځ. دا بل انعام دی په بني اسرائیلو. کله ورته انعامات بیانوي او کله نقم سزاګانې بیانوي. اوس ورته نعمتونه بیانوي. ګوره هغه وخت را یاد کړئ چې کله ما په تاسو باندې دا وریځ سوره کړه. الغمام څه ته وایي؟ جمع غمامه، غمامه جمع ده. او دی وجې نه دې ته غمامه وایي لأنه یغم السماء، چې دا څه کوي؟ دا چې کله راشي اسمان پټېږي که نه، وریځې سره وریځ راښکاره شي اسمان پټ شي، دا سپینې وریځې ته وایي. سحاب الابیض، مفسرین وایي دغه سپینې وریځې ته وایي. او دا ورځ څه وجه نه وه؟ مفسرین وایي چې دی په دې میدان کې و که نه، د تیح په میدان کې هلته ایثار شوي وو. نو نور هم ډېر سخت نور و، نو دا ورځ په دې باندې راغلی چې سوری شي په دی. نو د دې وجې نه دا په دې باندې یو انعام و چې الله په دې باندې وکړو. بعضې مفسرین دی په ډاګه کې پراته و، نور د پراته و، نو الله پې دا سوری راوست. دا نعمت و په دی. او صرف دا هم نه، وانزلنا علیکم المن والسلوى، او نازل کړه موږ په تاسو باندې ترنجبین او مړزان. من او سلوى
دا مې په تاسو نازل کړی چې دا ستاسو خوراک شو. مفسرین وایي دا به هر وخت دی ته راتلل، سهار به چې راپاڅېد دا ځایونه به ډک وو، په بڼو بوټو کې به مو وایي چا په خپلو کورونو ته به ورته راتلله. نو هر وخت چې به دوی وغوښتل خوراک به یې تیار و، هر وخت به د دوی دا خوراک تیار و. کلوا من طیبات ما رزقناکم، خورئ د پاکیزه هغه څه نه چې ما تاسو له درکړي دي. کلوا من طیبات دا امر د اباحت دپاره دی، یعنی امر د وجوب دپاره نه دی چې خامخا به خوراک نه خورئ، چې څومره خوړی شئ د هغه څه نه چې ما تاسو له درکړي دي دا پاک دي. وما ظلمونا او دوی ظلم نو کړی په مونږ باندې، ولكن كانوا انفسهم يظلمون، لیکن و دوی د خپل ځانونو سره ظلم کوونکي. دا ظلم د الله د طرف نه نه و، دا ظلم د خپلو ځانونو سره د دوی ظلم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، کله چې موږ ویله داخل شئ دې کلي ته، فکلوا منها حیث شئتم، نو خورئ د هغه کلي نه هغې نه کوم ځای کې چې ستاسو خوښه شي. دا اوس بله خبر الله ذکر کوي، بلې واقعي ته اشاره کوي. او واقعه دا وه چې الله عز وجل دې ته حکم وکړ چې بیت المقدس ته داخل شي، جهاد وکړي د عمالقو سره. نو دې دغه وخت کې د جنگ نه وروسته شو، کمزوري شو، موږ جهاد نشو کولی، ځکه دا بزدله خلک وو. الله عز وجل یې سزا ورکړه، دغه تیه میدان دلته یې ویشت، په دلته اوسېږئ. نو د دې وجې نه دا قریه چې دی نه دې نه بیت المقدس مراد دی. دا بیا کله دې کلي ته دننه شوي دي، و کله دا یوشع ابن نون علیه السلام راغی، نو 40 کاله وروسته بیا دی راووته دی تیه میدان، هغې پورې دلته اوسېدل. د هغې نه وروسته دی راووتل او جنګ یې وکړه. مفسرین و روایتونو کې راځي چې الله دا ورځ هم په دی باندې اوږده کړه، څو پورې چې دی دا ځای فتح کړي. نو هغې به یې فتح کړه، الله ورته ویې دې کلي ته داخل شي. هغه واقعي ته اشاره ده. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، کله چې مونږ ویله داخل شي دغه کلي ته، فکلوا منها حیث شئتم رغدا، نو خورئ د هغې نه کوم ځای کې چې ستاسو خوښه شي پریمانه پراخه. وادخلوا الباب سجدا، داخل شي هغه دروازې ته سجده کوونکي. کله چې تاسو داخلیږئ سجده ولګوئ. هلته فتح مکه کې رسول صلی الله علیه وسلم څنګه داخل شوی، سر یې کته کړی ووخه دننه شو مکې ته. تکبر به نه کوئ، غرور به نه کوئ، سجدا سجده کوونکي. مفسرین وایي شکرا لله، دا د شکر د وجې نه چې الله په تاسو باندې دا نعمت وکړه، فتح او نصر او نصرت راغی که نه ده. او کله چې فتح او نصرت راشي بیا څه پکار دی؟ ډزې پکار دی که نه؟ شکر پکار دی که نه الله ته. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، سوك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. دقي توي الشكر كار. ابن عباس وي وادخل الباب سجدا، مطلب سدي ركعا ركوع كونجي، ركوع حالات كده دلته شي دغزيته. وادخل الباب سجدا مفسرین وی دی کم کار وکړه، فدخلوا مقنعي رؤوسهم، وی دی داخل شو دغه کلي ته، خو دا مرۍ داسې اوچتې کړی وي، سرونه یې اوچت کړي وي داسې، یعنې رافعي رؤوسهم، سرونه یې اوچت کړي وي. الله چې ورته څه ویلي وو هغه کار یې ونه کړ، د هغې الټه کار یې وکړ. او بیا ورته الله وویله چې دلته داخلېږئ، وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، او ووایي کلمه د حطة، د معافی کلمه ووایي، د استغفار کلمه ووایي. حطة څه ته وایي؟ مفسرین وایي ابن عباس مغفرة، یعنی استغفروا ربکم، د خپل رب نه بخښنه وغواړئ، د مغفرت کلمه ووایئ، استغفار ووایئ کله چې داخلېږئ دغه ځای ته. یا الله ګناهونه راته معاف کړي، موږ وبخښي، دا کلمه ووایئ. دی څه کار وکړو؟ وادخلوا الباب وقولوا حطة
نغفر لكم خطاياكم من ببخنا زببخنا وکم تاسو تاسو د ګناهونو. دا یو جواب هم دی چې الله دا کار مونږ وکړو سبب وشي. الله وایي زه به ته بخښنه وکړم ګناهونه به ته معاف کړم. وسنزيد المحسنین او زر دی چې مونږ به ډېر کو اجر د نیکانو خلکو. یعنی نیکیانې الله وایي زه ډېروم خلکو له نیکانو خلکو له نیکیانې ډېروم او ګناهونه درته معاف کوم. دی کوم کار وکړه فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم نو بدل کا کسانو چې ظلم کړی دی وینا بغیر د اغنا چې دی ته ویل شوی و. دی دا کارونه کړ څنګه چې ورته الله ویلي حتتون وویل معافي وغواړئ د الله نه. دی داسې کارونه کړ. صحیح بخاري کې دا حدیث دی وایي کله چې بني اسرائیلو ته الله وویل چې تاسو داخل شئ او د حتتون کلمه وویل نو دی وایي داخل شو خو یزحفون علی استاههم په کناټو باندې سوریدل هغسې داخل نه شو څنګه چې الله تعالی وکړ او کلمې هم بدله کړه. د حتتون په ځای څه ویلې حبة فی شعیره دانه چې د هغې د پاسه ویښتان ډېر د دانو مانو سره شوق و زمیندارۍ سره بالله بذلت هم وروسته راوست او حتة فی شعیره کله به وربشې غوښتې حتة دی ته حبتون جوړ کړه نو الله په دې باندې عذاب راوړ. او یا بعضې مفسرین وایي دی وایي چې حنطة فی شعیره نو الله څه وکړه الله هم پې خپل عذاب نازل کړ. الله هم بیا داسې پرې نه غوست ځکه چې د الله د طاعت نه وځي نو الله به عذاب درکوي. دا د الله طرف نه کوم ظلم نه دی بلکې د دغه ګناه سزا ده. نو د دې وجې نه الله وایي فانزلنا علی الذین ظلموا نو موږ نازل کو راوم لیگو پا کسانو باندې چې ظلم یې کړی دی رجزا عذاب من السماء د اسمان نه بما كانوا يفسقون په سبب د هغې چې دی کوم فسق کوو. الله پی رجز نازل کړ. رجز څه ته وایي؟ ابن عباس وایي کوم یو رجز چې د الله په کتاب کې راځي په کوم ځای کې رجز راځي د دې معنی به عذاب وي. الله پې عذاب نازل په سبب د ګناه بما كانوا يفسقون چې دوی به همیشه دا ګناه کوله فسق کارونه دا د دوی عادت و نه کېناست. وإذ استسقى موسى لقومه او کله چې اوبه وغوښتې موسی علیه السلام د خپل قوم دپاره د اوبو طلب یې وکړه. دې ځای نه وروسته اوس الله عز وجل بل انعام ذکر کوي په دې باندې. ګوره تاسو هغه وخت رایاد کوئ چې ستاسو پیغمبر ستاسو لپاره د اوبو طلب وکړه او ما د اوبه راویستې او 12 چینې د هغې نه جوړه شوې هرې ډلې ته یوه چینه جدا جدا. ګوره دا انعامونه دي دا ما په تاسو باندې کړي دغه انعامونه رایاد کوي د الله. وإذ استسقى موسى لقومه کله چې طلب وکړه موسی علیه السلام د خپل قوم دپاره د اوبو طلب یې وکړو. فقلنا اضرب بعصاك الحجر نو موږ ورته وویله ووهه په دې خپله امسا باندې دا کاڼی. فانفجرت منه 12 عینا نو راووته د دغه کاڼي نه 12 چینې. قد علم كل اناس مشربهم نو پته ولګېده هر یو ډلې ته ځای د اوبو یا ګودر د اوبو چې دا زما ځای دی دا زما د اوبو ځای دی دا ستا د اوبو هر یو ته خپل خپل ځای معلوم شي د اوبو. کلوا واشربوا دلته قلنا محذوب دی موږ ورته ویله چې خورئ او څکئ من رزق الله د رزق د الله نه ولا تعثوا في الارض مفسدين او مگر ځئ په ځمکه کې فساد کوونکي. ګوره الله د باندې هر قسم انعام کړی دی. خوراک څښاک کوه فساد مه کوه په ځمکه کې. خوراک څښاک دې لپاره نه دی چې ته فساد وکړي. خوراک څښاک دې لپاره دی چې ته پې د الله عز وجل بندګي وکړي عبادت وکړي. دې لپاره دی خوراک څښاک دې لپاره نه دی چې ته فساد وکړي. دا بعضې خلک چې خوراکونه ډېر کړي بیا تش فسادونه کوي. بني اسرائیل نو الله بني اسرائیلو ته دا زورنه او رټنه ورکړې ده چې ګوره فساد مه جوړوئ په ځمکه کې فساد مه کوئ. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد او یاد که هغه وخت چې کله وویله
وَإِذْ قُلْتُمْ کله چې ویل تاسو یا موسی اے موسی لن نصبر على طعام واحد چرې مونږ صبر نه کوو په یو قسم خوراک باندې. دلته اوس الله عز وجل بل انعام ذکر کوي چې ګورئ تاسو د یو خوراک نه تنګ رالی او تاسو ویې چېرې مونږ دا یو خوراک نه تنګ شوي او موسی علیه السلام ته مې ویلی چې الله نه وغواړه چې زمونږ دا خوراک بدل کړي. ور هغه مې هم د باندې نازل کړ خوراک مې هم دله درکړ او تاسو ګوره زما د باندې سم انعامونه کړي دي تاسو چېرته سبزیانې او دال او اوږې غواړئ دا نعمت الله وایي دا په ځان باندې رایاد کوي. لن نصبر على طعام واحد په یو قسم خوراک باندې چې هغه څه شي و مړزان او ترنجبین و دوی هره ورځ دا یو قسم خوراک را روان دی او بس تنګ شوي دي نور بس موږ له نور قسم خوراک پکار دی. فادع لنا ربک وغواړه زموږ دپاره ستا د رب نه یخرج لنا چې راوباسي زموږ دپاره مما تنبت الارض چې راوباسي ځمکه من بقلها د سبزیانو د دې ځمکې نه د ترکاریانو د دې ځمکې نه وقثائها او بادرنګ د دې ځمکې وفومها او اوږه د هغې وعدسها او دال د هغې وبصلها او پیاز د هغې دغه شیانو پسې ونښته پیاز راکړئ او ټماټر راکړئ دی پسې هلکه سم خوراک درته را روان دی غوښه دا نه خورې او پیازو او الوګانو پسې ګرځي. بعضې خلک چې دي غوښه به له مخې ته کېږدي او میان وایي یاره هغه د کلي هغه صابنې دي هلکه غوښه دې مخې ته پرته ده ته د کلي سبو غم وړې. الله نعمتونه را یاد کوي په ځان. نو بني اسرائیل دین اوس دا نعمت هېر شو کور ته د تیار خوراک را روان دی او ته وایې چې زه ګیاګانې غواړم او الوګان غواړم او پیاز غواړم او دال غواړم نو بیا الله دوی مصروف هم کړه دقسې کار یې ورسره وکړه. قال اتستبدلون الذي هو ادنى آیا تاسو بدلوئ هغه شی چې هغه ډېر کمزوری دی ادنا دی بالذي هو خیر په مقابل د هغه شي چې هغه ډېر غوره دی بهتر دی چېرته مړزان او چېرته اوږې او الوګان. اهبطوا مصرا کوز شئ هغه ښار ته فإن لکم ما سألتم ستاسو دپاره دي هغه څه چې تاسو غوښتي دي تاسو چې څه غواړئ ستاسو دپاره دي ځئ ښار ته کوز شئ څه چې تاسو طلب کړي دي هلته شته. الله به ښار ته راکوز یې کړو مصر لاړ شئ اوس زمیندارۍ کوئ او پټي کوئ بیا به پټو کې ګرځېده پوندې به چاودلې وي او کودالې به راښکلې دا خلک به دې کې خوشحالې ده بعضې نه دی زمیندارۍ نه ډېرې خوښي نو دې بني اسرائیلو سره الله به دقه کار وکړه زمیندارۍ نه ته کېنول دا یو ذلت دی په ژوند کې دا یو ذلت ځکه الله اوس وروسته وایي وضربت علیهم الذله او وهلی شو په دې باندې ذلت والمسکنه او خواري دا یو رسوایی ده که نه ذلت دی او خواري ده. وباءوا بغضب من الله او دی اخته شو په غضب د الله په غضب باندې اخته شو د الله حکمونه هم نه مني اعتراضونه هم کوي نعمتونه هم شکر هم نه وباسي دا کارونه دی ولې کول. وذلك بأنهم دا په دې وجه باندې چې دیو كانوا یکفرون دی کفر کو بآیات الله په آیاتونو د الله ويقتلون النبیین وجل پیغمبران بغیر الحق پنا حق باندې دا کار یې ولې کو. ذلك بما عصوا دا په دې وجه باندې چې دی نافرمانو وکانو یعتدون او دی تجاوز کوونکي الله پې ذلت هم راوست او دی غختلم ده ذلت صغار ته وایي صغار الذله الله ذلیله کړه او د الله په غضب باندې هم اخته شو د الله په غضب هم اخته شو دا په څه وجه ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله د الله په آیتونو باندې کفر کو دا ذلت دې وجه نه پرې راغی د غضب هم پرې د دې وجه نه نازل شو د انبیاو خبرې نه منلې هغې ته غوږ نه یې خوست د الله خبرې نه منلې او الله ورته بار بار انعامات را یادوي او دی بیا هم عبرت نه اخلي د مرګ نه وروسته سړی را ژوندی کړي هغه بیا هم عبرت نه اخلي نو دا هغه خلک دي.
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. دا یو بل وجه ذکر کوي، بل علت ذکر کوي چې ولې دوی له سزا ورکړې شوه. ځکه چې وایي دوی نافرماني کوله. عصیان وایي فعل المناهي، هغه کارونه چې الله منع کړي دي هغه کول، یعنی ګناهونه کول، ګناهونه یې کول. د ګناهونو د وجه د سړی ډېر ذلیله کېږي، د ګناه ډېر بد اثار او اعتدا دې ته وایي چې الله دله په څه کې اجازه درکړې ده ته په هغې کې تجاوز وکړي، دې ته اعتدا وایي. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، یقینا هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی او هغه کسان چې یهودیان دي، نصرانیان دي، والصابئین او صابئین دي. وره کله چې الله عز وجل د هغه خلکو حالات بیان کړي چې هغوی د الله خبرې نه مني، د الله خبرو ته غوږ نه ږدي، اوس حال بیانوي د هغه خلکو چې هغه نیکان خلک دي او د الله خبرې منلې دي. ان الذين آمنوا چې مؤمنان دي، ایمان یې راوړی دی، والذین هادوا چې یهودیان دي. او دا خبر الله عز وجل ذکر کوي چې ګوره ایمان او عمل صالح دا سړی په هر وخت کې خلاصوي. ایمان او عمل صالح چې د سره هر وخت کې د الله د عذاب نه خلاصوي. والذین هادوا یهودیان، یهودیان یې دا د تهود نه اخیستی شوی دی. تهود توبې ته وایي. لکه موسی علیه السلام څه وایي؟ انا هدنا الیک، یا الله موږ توبه وباسو، تبنا الیک، یا الله تا ته توبه وباسو. نو د دې وجې نه دې ته یهودیان وایي چې دی توبه ایستي. او یا دا ده چې د دوی مشر چې کوم نیکه و یهودا، د یعقوب علیه السلام په مشرانو بچو کې و، هغې ته دوی منسوب دي یهودا، نو دې ته ځکه یهودیان وایي. او ابو عمر ابن العلا وایي چې دې ته یهودیان ځکه وایي لأنهم يتهودون يتحركون عند قراءة التوراة. کله چې به دوی د تورات تلاوت کوو نو بیا به خوځېدل. دا خبره دلته یاده کړئ چې د قرآن کریم تلاوت وخت کې خوځېدل دا د یهودو صفت دی. زموږ ډېر مسلمانان قرآن تلاوت کوي خوځېږي پکې، دا د یهودو صفت. دې وجې نه دې ته یهود وایي چې دوی به خوځېدل د تورات، چې به کله لوسته تلاوت به یې کوو دوی به خوځېدل. موږ د دې نه منع شوي یو. نصارا چاته وایي؟ مفسرین وایي دې ته نصارا ځکه وایي چې یو د بل مدد به یې کوو. من انصاري الى الله، عیسی علیه السلام چې ویلي زما مدد کوونکي څوک دي د الله په دین کې؟ قال الحواریون نحن انصار الله، موږ د الله د دین مدد کوو تاسو. او یا دا دی چې بعضې مفسرین وایي چې د یو ځای کې اوسېدل په یو ځمکه کې، او هغه ځای ته ناصره ویله. نو هلته چې څوک هم اوسېدل نو ټولو ته دغه وجه نه نصارا ویله، دی هلته اوسېدل. والصابئین، صابئین څوک دي؟ دې په تفسیر کې د علماو اختلاف دی. مجاهد نه نقل دي وایي صابئین یو قوم دی بین المجوس والیهود والنصارى، یهود او د مجوس او نصاراو د دې په منځ کې یو قوم دی، خو د دې څه دین نشته. او بعضې مفسرین وایي فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور، أهل كتاب أو زبور بلسته. بعض مفسرين هو قوم يعبدون الملائكة، يو قوم جد ملائكة بندگی کولا. بعض مفسرين هو قوم يعبدون الكواكب، استور عبادتي کو. وصحيح قول هغه دا دی چې هغه ظاهر قول دی چې هغه د مجاهد رحمه الله او د نورنا نقل لي مفسریننا وهب ابن منبه چې دا یو قوم دی، نه دا مجوسیانو، نه نصاراو، نه یهودو، نه مشرکانو. دا داسې خلکو چې په خپل فطرت او په خپل دین باندې پیدا شوي، نو د دې څه خاص دین نه و. دې وجې نه مشرکانو به صحابه کرامو ته صابئین ویل، صابي به ورته د دې وجې نه ویل چې هغوی به څه دین نه و.
نو دوی به مو وایي چې څوک به چا به ایمان راوړو وایي دا صحابي شو، یعنې بېدینه شو، دین نشته ده. بعضې علما وایي چې د هغه قوم و چې د هېڅ یو نبي دعوت دی ته نه و رسېدلی. الصابئین دغه خلک دي. من آمن بالله والیوم الآخر، چا چې ایمان راوړی دی په الله باندې په ورځ د آخرت، وعمل صالحا عمل یې کړی دی نیک، فلهم اجرهم عند ربهم دی دپاره اجر دی په نزد د رب د دوی باندې، ولا خوف علیهم نه به یېره په دوی باندې، ولا هم یحزنون او نه به دوی غمجني. ایمان او عمل صالح چې د سره نه به خفه، نه به د سره یېرې چې په آخرت کې ما سره څه کېږي، او په آخرت کې به غمجن نه یي چې ما څه نه دي کړي په دنیا کې. خوشحاله وي په ایمان او عمل صالح. دا ډېر ضروري دی، ایمان ورسره عمل صالح. وإذ أخذنا ميثاقكم، او کله چې موږ واغسته مضبوطه وعده ستاسو نه، ورفعنا فوقكم الطور، او اوچت که موږ ستاسو دپاره تور غر. دا اوس الله بله خبره ذکر کوي چې ګوره تاسو نه ما وعده اخیستې ده چې دا تور غر ما په تاسو باندې اوچت که، هغه وعده څه وه؟ د الله حکمونه منل، دا وعده ما تاسو نه اخیستې وه، او غر مې تاسو نه اوچت که، او دا غر داسې و دا تور. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظله، داسې پرې راچتری شوی و دا غر، او دی دا ګمان کوو چې دا په دې باندې را پرېوځي، تور هغه غر دی. نو ما تاسو ته ویل خذوا ما آتیناکم بقوه، الله ورته ویله چې واخلئ هغه څه چې ما تاسو د درکړي دي په طاقت، یعنی تورات ما تاسو ته درکړی دی. بقوه، قوت مطلب دا دی چې عمل به وکړئ، په هغې باندې عمل وکړئ. او واذکروا ما فیه، یاد کړئ هغه څه چې په دې کې دي، یعنی اقرأوا ما فی التورات واعملوا به. ولولئ تورات کې چې څه دي بیا په هغې باندې عمل وکړئ. تاسو دا کار وکړئ. واذکروا ما فیه، یاد کړئ هغه څه چې په دې کې لعلکم تتقون، دې لپاره چې تاسو تقوا راشي په تاسو کې. ثم تولیتم من بعد ذلک، بیا وګرځېدئ تاسو وروسته د هغې نه. فلولا فضل الله علیکم، که نه وی مهرباني د الله په تاسو باندې، ورحمته او رحمت د الله نه وی په تاسو. دا میثاق او دا وعدې تاسو پرېښوستې، هغې ته کلک ونه درېدئ. خو که د الله رحمت نه وی، رحمت دا دی چې توبه نه وی، چې تاسو د توبې نه وی قبوله کړي، یا پیغمبران تاسو ته نه وی رالیږلي، نو څه به شوي وی؟ لکنتم من الخاسرین، نو وی به تاسو د تاوانیانو نه، ځکه چې تاسو د الله وعدې ماتوئ، همداسې تاوانیان به وی تاسو. ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت، او په تحقیق سره معلوم دي تاسو دغه کسان چې تجاوز یې کړی دی، ستاسو نه زیاتی یې کړی دی په ورځ د خالي کې. فقلنا لهم، وویله مونږ دوی ته کونوا شئ قردة خاسئین، شادوګان ذلیله. دا اوس بله خبر الله دې ته ذکر کوي چې ګوره تاسو هغه خلک یې وئ چې الله په تاسو باندې د سبت او د خالي په ورځ باندې ښکار کول حرام کړي، چې ښکار به نه کوئ د میانو، او دا یو امتحان و په دوی باندې. دوی به څه کوله؟ کونډې منډې به ور واچوي او سیټ ته به یې کړه، دې لښتو کې به یې سیټ نه کړه. هغه پښتانه دې ځای نه دا خبره اخیستې ده، وایي خپې وله اوبو ته کوي، خپې به وله اوبو ته کړئ. بعضې مولیان داسې که نه، هلکه وایي دا کار مه کوه، وایي زه خو داسې نه کوم، حیلې جوړه کړي، تاویل وکړي. تاویل څه ته وایي؟ خو تاوولو ته وایي که نه، یو شی تاو را تاو کړي او حیلې جوړه کړي، نو خپې وله اوبو ته کړي. بس په دې بانه باندې د الله نافرماني کوي، د الله حکمونه ماتوي. نو دوی دا کار وکړه، میان به را سیټ ته کړه، بله ورځ چې به شو بس را ویویست. چې ورته ویې لکه دا کار ولې کوئ تاسو؟ وایي موږ خو نه دي کړي، موږ خو میان نه دي راغستي. نو دوی دا کار کوه. ګوره وایي تاسو هغه خلک یې وایي چې بار بار تاسو د الله حکمونه مات کړي دي.
ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت چې تاسو تجاوز یې کړی دی د خالي په ورځ باندې الله د دې نه شادوګان جوړ کړل خنزیران شادوګان دي بیا دا خبره مشهوره ده په خلکو کې چې دا اوس دا کوم شادوګان دي دغه بني اسرائیل دي نو دا خطا خبره ده ځکه دغه خلک چې دی دا 3 ورځې پورې دقسې شادوګان پاتې وو الله د 3 ورځې وروسته مړه کړ ختم شو دنیا نه تللی دا د هغې نسل نه دی دا شادوګان ابن عباس دا تفسیر دی چې 3 ورځو پورې دی پاتې وو بیا د دې نسل الله ختم کو په دنیا کې دی نه دی پاتې شوی 3 ورځو فجعلناها نکالا لما بین یدیها نو وګرځول موږ دغه کلې عبرت لما بین یدیها دا هغه چا چې مخکې د هغې نه وما خلفها وروسته د هغې نه وموعظة للمتقین او دا یو موعظه وه عبرت للمتقین د متقیانو لپاره دا کلی الله وایي موږ یو عبرت وګرځو د خلکو لپاره عبرت شو لما بین یدیها نه مراد څه دي هغه کلي دي چې د دې نه مخکې او شاته و مخکې وروسته چې کوم کلي دي ټولو لپاره د عبرت شو ځکه دې ته موږ سزا ورکړه او یا لما بین یدیها او ما خلفها نه هغه څه مراد دي چې د دې نه مخکې په زمانه کې یا وروسته په زمانه کې دا تی مراد دي وموعظة للمتقین او دا یو موعظه شو د متقیانو لپاره چې ګوره څوک هم حیلیې کوي او داسې قسم کارونه کوي نو الله به دغسې سزا وله ورکوي وإذ قال موسى لقومه کله چې ویل موسی علیه السلام خپل قوم ته إن الله یأمرکم یقینا الله حکم کوي تاسو ته أن تذبحوا بقره چې حلاله کوي ذبح کوي یوه غوا قالوا أتتخذنا هزوا دوی ویله آیا نیسي ته مونږه په ټوکو سره قال أعوذ بالله موسی علیه السلام ورته ویل زه پناه نیسم په الله باندې أن أكون من الجاهلین چې زه شمه د جاهلانو نه دا اوس بله خبر الله ورته ذکر کوي چې ګوره الله تاسو ته حکم وکړي بني اسرائیل چې تاسو یو غوا حلاله کړئ او تاسو په هغې کې چون چیرا شروع کړه د الله حکم ورته کومه غوا چې وی بس تاسو به رانیولې وي حلاله کړې به وي إن الله یأمرکم أن تذبحوا بقره نو بیا د چون چیرا د وجې نه دی دا غوا هم نشو پیدا کولی ډېر کوشش یې وکړو چې دا غوا پیدا کړي خو به نشو پیدا کړو یو ځای کې به پیدا کړه هغه هم هغه سړي و دا شرط پرې ولګو چې د دې دا سرمن به د سرو زرو نه ډکوئ بیا به درله زه درکړو وایي دقسې کار وکړو غوا یې ترې واخیسته دومره په ګرانه ورته تمام شو قالوا ادع لنا ربك دی ویله ادع لنا ربك يبين لنا ما هي وغواړه زمونږ دپاره ستا د رب نه چې بیان کړي مونږ ته چې څنګه ده دا غوا څنګه د عمر لحاظ سره دا غوا څنګه ده کوم غوا الله قال إنه يقول موسی علیه السلام ورته ویل یقینا شان دا دی الله وی إنها بقرة یقینا دا یو غوا ده لا فارض چې نه زړه ده ولا بکر نه وړه ده عوان بین ذلک او برابر ده په منځ د دې کې نه ډېره په عمر کې اوچته ده او نه ډېره وړه ده د دې په منځ کې برابر ده فاقع لونها خالص دی رنگ ده تسر الناظرین او خوشحالی کتونکو لره تعجب الناظرین چې ورته وګوري خوشحالی او بالکل خالص دی رنگ په زیړوالي کې شدیدة الصفرا مفسرین وی زیړ رنگ دی زیړ رنگ وا چې هغې کې بل رنگ دی سره شریک نه دی دی بیا څه ویله قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي دی ویل وغواړه زموږ دپاره ستا د رب نه چې بیان کړي موږ ته چې څه قسم ده دا غوا ان البقره تشابه علینا یقینا دغه غوا ګډه وډه شوه په موږ باندې وإنا إن شاء الله لمهتدون او که چرته خو خشي د الله نو موږ به په هدایت باندې شو هدایت به موږ موندو مفسرین وایي که دی دا ان شاء الله نه وی ویلي دی به چرته هم دا غوا نه پیدا کړي تشابه علینا دا غوا په موږ باندې ګډه وډه شو
لاړ شي چېرته غواره ونیسئ الله دی کې قصه ختمه کوي دوی پکې تپوسونه شروع کړو څنګه او څنګه نه او څنګه به شي دا چې څومره تپوسونه کې مسله سختي بس چې څنګه ته چا ووي هغسې وکړه قال إنه يقول وي يقينا شان دادي الله وي إنها بقرة يقينا دا يغادا لا ذلول شندا ذليل كل شوي دا تابع كل شوي ندا دا فصل دا غدا بارا تثير الأرض شي أريز مكيلرا ولا تسقي الحرث أو نوبكي فصل لرا مرتم ندا فصل نوبكي مسلمة روغ جوړه ده لا شية فيها هیڅ قسم داغ باغی کې نشته قالوا الآن جئت بالحق دی ویل اوس دې راتګو په حق باندې فذبحوها نو دی الاله کړه غوالره وما كادوا يفعلون او نو دی چې دی دا کار کړی وي مسلمه دي ته وایي چې په هغې کې هیڅ عیب نه وي په دې غوا کې هیڅ عیب نشته نه پکې څه رنګ ګډوډوالی شته دی خپې مروغې او د دې خلقت او د اندامونه مروغ دي فذبحوها وما كادوا يفعلون لنزدي نو چې دا کار یې کړی وي وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها کله چې تاسو قتل کړی و نفس لره نو بې اختلاف وکړو تاسو په هغې کې دا یو کس خپل ترې وجلی و او بې دعوې کولې و بل کلي کې یې اچلی و په خلکو یې دعوا وکړو دا تاسو وجلی بیا تاسو اختلاف وکړو فادارأتم اختلفتم اختلاف مو وکړو په هغې کې بعض وی انتم قتلتموه بعض نور وی انتم قتلتموه یو بل پسې راپاڅېدل وی تاسو وجلی هغه بل وی تاسو وجلی الله وی ګوره تاسو اختلاف پکې وکړه خو الله څه کوي والله مخرج ما کنتم تکتمون الله را ایستونکی دی دا هغه څه چې تاسو پټونکي وئ تاسو خو دا پټول نه دا قصه چې دا به ښکاره نه شي الله را ښکاره فقلنا اضربوه نو مونږ وویله ووایي دې مړي لره ببعضها په بعضې اندام د دې غوا د دې غوا یو بعضې اندام را واخلئ او دا مړی پرې ووایي نو څه به وشي الله به دا را ژوندی کړي الله کولی شي الله وایي کذلک یحیي الله الموتى همدقه شانته را ژوندي کوي الله مړي ویریکم آیاته او ښیي تاسو ته خپل آیتونه لعلکم تعقلون دې لپاره چې تاسو د عقل نه کار واخلئ دغه شان کار یې وکړو هغې را ژوندی کړو ثم قست قلوبکم بیا سخت شو زړونه ستاسو من بعد ذلک وروستو د هغې نه اوس په کار دا د توبیخ ورکوي دی له زورنه او رټنه ورکوي بني اسرائیلو له چې ګوره تاسو د الله دا دومره نښې قدرت آیتونه ولیدل نو په کار دا چې تاسو الله ته راوګرځئ تاسو نور هم سختېږئ او بیا زړونه هم داسې سختېږي لکه د کاڼي نه سخت شي او په کاڼو کې هم قسمونه دي الله وایي چې بعضې کاڼي څه دي یتفجر منه الانهار کاڼي وچ وي او د هغې نه اوبه را روانې خو دا ستاسو څنګه زړونه دي چې دا دومره نښې آیتونه د الله ګورئ مړی را ژوندي کېږي تاسو مړی را ژوندي کوم د قسمه قسم مصیبتونو نه خلاصوم او بیا هم تاسو ایمان نه راوړئ ثم قست قلوبکم بیا سخت شو زړونه ستاسو من بعد ذلک وروسته د دې نه فهیه کالحجاره نو دا شو په شان د کاڼي او اشد قسوه او یا سخت په کلکوالي کې د کاڼي نه وإن من الحجارة ويقينا بعض د کاڼونه لما يتفجر منه الأنهار هغه دي چې را روانې شي د هغې نه اوبه وإن منها او یقینا بعض په کاڼو کې لما هغه دي یشققو چې وشلیږي فیخرج منه الماء او راوځي د هغې نه اوبه وإن منها او بعض د دې کاڼو نه لما هغه دي یهبط من خشیة الله چې را ورغړي را پرېوځي د الله د یېرې د وجې نه وما الله بغافل عما تعملون او نه دی الله نه خبره د هغه څه نه چې تاسو یې کوئ کاڼو کې هم داسې قسمونه دي چې د الله د یېرې نه را پرېوځي چوي را رغړي غرونه را رغړي او تاسو کې هیڅ فرق نه راځي ستاسو د زړونه دومره سخت دي زړه سختول دومره نه دي په کار چې بیا سړي ته د الله حکمونه نه ښکاري او د الله حکمونه پې عملوي او هغې باندې قدمونه ږدي نو دا خطاب دا بني اسرائیلو ته هم دي خو دا مونږ تاسو ته هم دي
چې موږ او تاسو داسې نه شو چې زموږ زړونه دومره سخت شي چې بیا د الله احکامات موږ ماتوو. نو د 4 نمبر آیت پورې زموږ نننی درس په دې آیت باندې اختتام ته ورسېد. سبا به انشاءالله د 15 نمبر آیت نه شروع کوو. هذا وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.